کتاب ریاض صالحین الحمدلله چې په دې کتاب کې اته کتاب هغه ختم شو، نه هم کتاب شروع کی کتاب الفضائل د فضیلتونو کتاب شروع کیږي. فضائل دا جمع د فضیلتون دی او فضیله ویل کیږي هي المنقبه والمزیه، دا یو منقبت ته ویل کیږي او خصوصیت او زغه شانته ځانګړتیا ته ویل کیږي. د ځینې اعمال او د ځینې مهمو کارونو فضایل دا بیانېږي. الله دې عمل کول توفیق ور باندې راکړي. یوصل اتیم نمبر باب دی، باب فضل قراءة القرآن الكريم. باب دی په باره د دې کې چې د قرآن کریم فضیلت او د قرآن کریم غورواله. په دې کې اول نمبر حدیث دی عن ابي امامه رضی الله عنه قال، ابو امامه رضی الله عنه روایت ته داوي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی د الله پیغمبر فرمایي چې اقرأوا القرآن. د الله پیغمبر حکم کوي چې تاسو قرآن ولولئ، دا تلاوت کوي، دا تاسو بار بار ولولئ. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یقینا دا قرآن کریم ورځ په قیامت باندې راځي او د خپلو هغه لوستونکو د خپلو ملګرو چې چا قرآن هغه دنیا کې لوستلی دی، په هغې باندې عمل کړی دی، ژوند او زندګي د هغې سره تېره کړې ده، نو دا قرآن کریم ورځ په قیامت راځي او دغه خلکو دپاره به سفارش کوي. دغه خلک به جنت ته وي، دغه خلک به الله رب العالمین د معافی مستحقین ګرځي. دومره عظیم شان د قرآن کریم دی. دویم نمبر روایت عن النواس بن سمعان رضی الله عنه قال، نواس بن سمعان روایت داوي چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو اوریدلی د الله پیغمبر فرمای، یؤتى یوم القیامة بالقرآن واهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. ورځ په قیامت به قرآن او د دې اهل هغه کسان چې په دې قرآن باندې دنیا کې عمل کړل، په دې ځان پوي کړی دی، د دې تلاوت کړی دی او په دې باندې عمل کړل، دا خلک برا وستلی شي. تقدمه سورة البقرة وآل عمران، او دغه خلکو نه به سورة بقره او آل عمران د سورتونه دا مخکې رواني. تحاجان عن صاحبهما، دا دواړه سورتونه به الله تعالی خبرې کوي د دغه عمل کوونکو خلکو، د دغه تلاوت کوونکو خلکو چې دا سورتونه لوستلي، قرآن لوستلی، دا سورتونه به الله ته ورځي او د الله سره به خبرې کوي د دغه لوستونکي کس په دفاع باره کې چې الله دا سړی معاف کا، مونږ دا نه پرېږدو جهنم ته چې جهنم لمبې دا وسوځي، د جهنم مور دا وسوځي. نو الله به دغه شانته دا سړی په دغه شانته دوی سفارش په الله تعالی قبول کی او الله به دا سړی معاف کی. الله دې موږ تاسو په دې سفارش کې راولي. روایت امام مسلم د پدې کې نشته دا روایت. اغه ابو امامه رضی الله فرمایي الله پیغمبر فرمایي دي چې ما د الله د پیغمبر نه اوریدلی دي، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اے مومنانو مسلمانانو قرآن کریم تلاوت کوي، دا ولولئ، دا تاسو دې سره زندگی تیره کوي، یقینا دا ورځ په قیامت باندې راشي او د خپلو ملګرو چې چا لوستلی عمل یې پې کړی دی د دې سفارش به کوي. بیا د الله پیغمبر فرمایي اقرأوا الزهراوین البقرة وسورة آل عمران، تاسو هغه دوه زهراوین سورتونه چې بقره دی او آل عمران دی. زهرا ویل کېږي رڼا ته، چې دا د رڼا والا سورتونه ور په قیامت به تا ته رڼا درکوي، دنیا کې بستا جون په دې باندې بابرکته کیږي او رڼا کیږي به. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. اې الله پیغمبر فرمای یقینا دا سورتونه ورځ په قیامت باندې راځي او دا به دې شي ګویا کې به د انسان په دغه لستون کې کس باندې به د ورېزو په شان ته وي، سوري به کوي، سخت ورځ به لمر به یو مله راکته شوی او د خلکو دماغ به خټ کیږي، هر سړی په خپل خلو کې ډوبي. الله دې موږ تاسو باندې اسانه کړي. چا چې قرآن لوستلی، قرآن ته ناسته، قرآن خدمت کړی دی، د قرآن سره زندگی تیره کړې ده، نو دا دو سورتونه نور قرآن لا پرې دا
دا دو صورتونه به راځي به دې سړي باندې به ورېس کیږي او دې سړي باندې به دغه شان د سورې کوي او کأنهما غیایتان یا د الله پیغمبر فرمایي کوی کې دا دواړه صورتونه به دغه شان د دغه سړي باندې د برنه پردې او د برنه په سوري او دغه شان د الله پیغمبر به فرمایي او کأنهما فرقان من طير صواف یا دا دواړه صورتونه به دي لکه دو جماعت او دو ډلې دا د مرغانو چې دا صف صف دغه شان ته ولاړ په واګه خپل وزري هغه خوري کړي او دا دوه صورتونه په تامه د مرغانو په شان لکه چې مرغان هغه پاوا کی وډل راشي وزري خوري کړي او په هغه دغه شان په تامه سور راولي دا صورتونه دغه شان دبي او بيد الله پیغمبر فرمای تو حاجان عن اصحابهما چا چې دا دوه صورتونه لستري دي دغه لستونکو کسانو د خوانه با الله تعالی شان د خلکو دفاع وکي د خلکو دفاع کې به خبرې کوي د خلکو دغه شان د هغه په دفاع کې به الله تعالی وی چې رب دا سره معاف کا دې زلستره ما د ما باندې عمل کړل دې ما سره جون تیر کړی دې دې چرته پرې خنه ما یندا څومره عظیم شان د محترمین وردا یندا حدیثونه زمونږ استاد سلف دین مشران اوریدل او مکمل عمل کړو عبد الملك ابن عمر به رحمه الله وان ابقى الناس عقولا قرات القران یقینا په خلکو کې چې عقل من خلق دی او عقل پکې پاتې او عقل پکې پاتې پوهه پکې پاتې او د خو دماغ والا خلک قرات القران د قران کریم لستون کې دي د قران کریم حافظان د قران کریم شاګردان د قران کریم علما او نن سبا تاسو وګورئ قران کریم سره تعلق نشته دي حال دا د الله کتاب دی دا د رب العالمین خبر دی تعلق نشته سبحان افهم ویلا ولو ان قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله وکچې د زمونږونه د منافقت نه د شکونه نه دنیا د مين محبت نه پاک وګره و زمونږ داړونه به دغه شانته په قران کریم چرته ماړه شوی نه وي همیشه چې څومره مون قران کریم اوریدل او مونږ دغه شانته ویلې او مونږه خدمت کوله او په مجلسونو کې حاضرېدل خو نو به زمونږ دغه شانته چې د قران کریم مجلس جدا کېدل او کوړ ته تللی او دا مجلس زمونږ نه پاتې کېدل نو به زمونږ دغه شانته به تګي او به د قران کریم تلاوت دغه شانته وګي خو بل عکس تدی په خلاف باندې چې قران کریم 15 منټه درس 10 منټه درس 20 منټه درس هغه یو سیزون تیر رمضان دا تیر خدای خبر چې راینتو کې کاته موږ تاسو پاتې بنی په کوم حالت کې پاتې کیو الله دې موږ تاسو ته بخیر او عافیت باندې تورسي نو شو عثمان عفان وی کچته د موږ د منافقتونو نو دنیا د محبتونو نو د حسدونو نه کینونه او د الله د نافرمانیو نه پاک ما شبعت من کلام الله چرته هم دي زمونږ داړونه دادو الله تعالی په دې کلام اوریدلو باندې ویلو باندې رسولو باندې یادولو باندې دا وچرته ماړه شوی نه وي الله تعالی دې خبر متاسمه کو توفیق راکړي وصلی الله علی نبینا محمد